أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه، خو د ډېر افسوس ځای دا دی چې په مسلمانانو کې هم داسې څوک پیدا سي چې د دغسې خارق العاده پیښو څخه په عقلي دلایلو سره انکار کوي. د دغسې خلقو د جواب او قناعت دپاره که څه هم ډېر عقلي دلایل سته، خو بیانول یې ډېر وخت غواړي او د هغه په بیانولو سره موږ د خپلې موضوع څخه د باندې وځو. نو د هغو د جواب او قناعت دپاره په دغه راتلونکو مختصرو جملو او جوابو سره کفایت کوم. اولا، هر هغه څوک چې پر خالق المعجزات الله جل جلاله ایمان ولري، و هغه ته ډېر اسانه دي چې پر هر څه ایمان راوړي، ځکه که په زړه کې پر الله عز وجل او د هغه پر کامل قدرت ایمان ثابت او قائم سي، بیا نو په دنیا کې داسې شی نه پاته کیږي چې هغه ته دې موږ غیر ممکن ووایو. دوهم، زموږ مسلمانانو عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د ده علیه الصلاة وسلام عمده او ښکاره صفت دا دی چې دی رسول الله او نبی الله دی. نو په دې کې هیڅ شک نسته چې نبوت او رسالت د هغه غیبي معانیو څخه دی چې زموږ د عقل او احساس تر معانیو او مقیاسو نه لاندې کیږي. نو داسې معجزې او د بشري عادت څخه مخالف کارونه د ده صلی الله علیه و آله وسلم په کیان او ذات کې موجود دي. دغه معجزې او خارق العاده کارونه د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ذات څخه تر هغو نسو لرې کولی او نسو جلا کولی تر څو د ده علیه الصلاة وسلام د ژوند څخه د نبوت صفت ایسته نه کړو. او دا کار هغه وخت کولی سو چې په ښکاره سره د دین څخه انکار وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د نبوت صفت یو څوک څه وخت لرې کولی سي؟ هغه وخت یې لرې کولی سي چې د دین څخه انکار وکړي. او تاسې پوهیږئ کم وخت چې دین ځای د شک او انکار وګرځېدی، بیا نو د معجزو د انکار یا اثبات دپاره بحث کول بې ځایه او بې معنا دي. که یو څوک کافر وي، اسلام او ایمان نه مني، الله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت نه مني، نو د هغه سره د معجزو د اثبات دپاره بحث کول څه معنا لري؟ دریم، موږ ولې فکر نه کوو چې زموږ او ستاسې پر شاوخوا ټول شیان د خالق قدیر معجزې دي؟ کواکب او نجوم معجزه ده، د اسمانو حرکت معجزه ده، د جاذبې قانون معجزه ده، په انسان کې عصبي مجموعه معجزه ده، ستا په بدن کې د وینې جوړېده او ګرځېده معجزه ده، ستا په بدن کې ستا روح معجزه ده. دغه انسان په خپله معجزه دی. تاسې نه ګورئ چې یوه فرانسوي عالم شاتوبریان پر انسان څه شي نوم ایښی دی؟ وایي انسان یو غیبي او مجهول حیوان دی، میتافیزیقي حیوان یې بولي. خو انسان د اوږده الفت او همیشني عادت په واسطه په دغه ټولو شیانو کې د هغو معجزه‌توب هیر کړی دی، او د خپل جهل او غرور څخه دا وایي دغه شی چې دا ته راته وایې دا زما عقل نه قبلوي، او هغه شیان چې د الفت او عادت ورسره نیولی دی
د خپل ایمان او کفر دپاره مقیاس ګرځوي چې دا د انسان هغه عجیب جهل او ناپوهي ده. هر څونه چې په علم او مدنیت کې لوړ سي بیا هم د هغه خپل جهل څخه کار اخلي. خو که انسان لږ څه فکر وکړي ده ته به په ښکاره ډول سره واضحه او روښانه سي چې هغه الله چې دا ټول کون یې په معجز ډول سره پیدا کړی دی و هغه ته دا هیڅ نه ده ګرانه چې یوه بله معجزه هم پر زیاته کړي او یا په ځینو هغه قوانینو کې چې عالم یې پر هغه قوانینو جوړ کړی دی تغییر او تبدیل راولي. حتی یوه بریتانوي عالم ویلیام جونز هم دغه فکر کړی دی کم وخت چې یې وویله هغه قدرت چې دغه عالم یې خلق کړی دی هغه د دې څخه نه دی عاجزه چې یو شی پر دغه عالم زیات کی یا یې ځینې کم کی. فرضاً که دغه کون یا عالم موجود نه وای او و دغسې چاته چې د دغسې معجزو او خوارق العاده کارو څخه منکره وي ویل سوي وای چې دغسې کون او عالم به جوړ سي هغه به فورا ویلي وای چې دا غیر ممکنه ده. د دغه کون پیدا کېدل به د ده په فکر تر دغه معجزې ډېر ناممکنه وای. نو بناءً پر دغه څو لږو دلایلو هر مسلمان باید خامخا پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی او الله عز وجل په دغه معجزو سره مکرم کړی دی لکه څرنګه چې د کون او د ژوند نورې ټولې معجزې د سره کیږي او زموږ عقلونه په اساني سره قبلوي دغه رنګه باید دغه معجزه هم په سهولت او اساني سره قبول کړو. محترم ورونو دا د اسراء او معراج قصه وه خو اوس به بیرته هغه خپل پخواني د مکې مکرمې او مدینې منورې و ژوند ته راوګرځو. موږ مخکې درته وویل چې د بعثت د 11 کال د حج په موسم کې د اهل یثرب څخه 6 نفره و اسلام ته داخل سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې وعده وکړه چې موږ به ستا رسالت او اسلام خپل قوم ته رسوو. نو د دوی د کار نتیجه دا سوه چې په راتلونکي موسم کې یعنی د بعثت د 12 کال د حج په موسم کې چې د میلادي سنې د 621 کال د جولای میاشت وه د یثرب څخه 12 نفره مسلمانان د حج دپاره راغله چې په دوی کې 15 نفره هغه کسان وه چې په تیر کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لیدلي وه او هغه 6 نفر چې د دوی سره په 6 کال کې نو راغلی هغه جابر ابن عبدالله ابن رئاب وو او د دغه نورو او د دغه 9 نفرو نمونه په داسې ډول سره وه. معاذ ابن الحارث الخزرجي چې د بني نجار څخه و، ذکوان ابن عبدالقیس الخزرجي چې د بني زریق څخه و، عباده ابن صامت الخزرجي چې د بني غنم څخه و، یزید ابن ثعلبه الخزرجي چې د بني غنم د حلفاو څخه و، العباس ابن عباده الخزرجي چې د بني سالم څخه و، ابو الهيثم ابن التيهان الاوسي چې د بني عبد الاشهل څخه و، عويم ابن ساعده الاوسي چې د بني عمرو ابن عوف څخه و. دغه 2 اخري نفر د اوس د قبیلې څخه و او نور ټول د خزرج د قبیلې څخه و. دغه 12 نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مینا کې د عقبې سره ولیده او د هلته بیعت ورسره وکړي. دا هغه بیعت دی چې بیعت النساء ورته ویل کیږي، یعنی د ښځو بیعت. که څه هم په دغه بیعت کې ښځې نه وې خو نوم د بیعت النساء په دې سبب پر کښېښول سو چې په دې بیعت کې پر ایمان، اطاعت او ښو اخلاق وعده وه. په دې بیعت کې جهاد نو او د ښځو بیعت هم داسې و چې ایمان پر الله او رسول الله ته به شریک نه نیسئ، لمونځ او د الله اطاعت به کوئ، غلا او زنا به نه کوئ. څرنګه چې په دغه بیعت کې هم جنگ او جهاد نه و نو ځکه بیعت النساء ورته ویل کیږي.
امام بخاري د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل راسئ پر دې بیعت را سره وکړئ چې الله ته به هیڅ شریک نه نیسئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، خپل اولادونه به نه وژنئ، یو د بله به تهمت او بهتان نه سره وایاست او په ښو کارو کې به زما نافرماني نه کوئ. که چا پر دغه کارو وفا وکړه د هغه اجر پر الله دی، او که د یو چا څخه د دغه کارو مخالف کار پیښ سو او په دنیا کې جزا ورکول سوه هغه یې کفاره ده، او که د یو چا څخه مخالف کار پیښ سو او الله پټ کړي یعنی څوک نه سو په خبر د هغه حساب پر الله دی، که خوښه وه جزا به یې ورکړي او که خوښه وه وبې بخښي. عباده رضی الله تعالی عنه وایي موږ پر دغه بیعت ورسره وکړي. دغو نفرو د خپل اسلام اظهار وکړي او په اسلام سره اقرار وکړي او د ډیرو نفرو د ایمان راوړلو خبر یې هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایه چې هلته په مدینه منوره کې نورو ډیرو نفرو هم ایمان راوړی دی. کم وخت چې د حج موسم پای ته ورسېدی نو دغو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دوی سره یو نفر مدینې منورې ته ولیږي چې هلته مسلمانانو ته د اسلام احکام او قرآن وروښوي، او هغه کسان چې تر اوسه پر شرک دي په هغو کې اسلام نشر کړي، ځکه هلته اسلام نشریږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه سفارت دپاره یو ځوان د هغو ځوانانو څخه انتخاب کوي چې د سابقین الاولین یعنی اولو مسلمانانو څخه وو چې هغه مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې د مسلمانانو په ملګرتیا مدینې منورې ته ولاړی او هلته یې د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې واړول او دوی دواړو په شوق او حماس په جد او جهد سره په اهل یثرب کې اسلام نشراوه. او مصعب رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د مقرئ په نامه سره مشهوره سو. مقرئ یعنی د قرآن مجید ویونکی. د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د دعوت د کامیابی د مشهورو قصو څخه یوه دا ده چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د کوره څخه راوایستی او غوښته چې د بني عبدالاشهل او بني ظفر و کورو ته د دعوت دپاره ولاړ سي. هلته ورغله، د هغې قبیلې په باغو کې یوه باغ ته ورننوته او د یوه څا پر غاړه کښېنسته چې هغه څا ته بئر مرق ویل کېده. د مسلمانانو یو څو نفره ورته راټول سوه، د اسلام خبرې سره کوي. سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر چې د بني عبدالاشهل د قبیلې مشران او سرداران وه او په دغه وخت کې پر هغه خپل شرک وه، هغو ته چې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د راتګ خبر ورورسېدی نو سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر ته وویل و دغو دوو کسانو ته چې راغلي دي او غواړي چې زموږ ناپوه خلق د دینه واړوي ورسه جزا ورکه او د دې څخه یې منع که چې زموږ کورو ته راسي. څرنګه چې اسعد ابن زراره زما د خاله زوی دی، که هغه زما د خاله زوی نه وای ما به په خپله دا کار کړی وای. اسید خپله نیزه ورسره واخیسته او د دوی پر طرف وررهي سو. اسعد چې د لرې اسید ولیدی و مصعب رضی الله تعالی عنه ته یې وویل دا چې رارهي دی د قوم مشر دی، د الله او دین خبرې ورته وکړه. مصعب رضی الله تعالی عنه وویل که کښېنستی خبرې به ورسره وکړم. اسید چې راورسېدی په قهر ورته ودرېدی او ویل د چیش دپاره دلته راغلي یاست؟ غواړئ چې زموږ ناپوهان د دینه واړوئ؟ که تاسې و ژوند ته ضرورت لرئ د دې ځای څخه ولاړ سئ، یعنی که غواړئ چې ژوندي پاته سئ دلته مه راځئ. مصعب رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته کښېنه او زما خبرې واوره، که دې خوښې سوې قبول یې که او که دې ناخوښه وې هغه شی مه قبلوه چې ستا نه وي خوښ. اسید ویل د عدل او انصاف خبره دې وکړه.
نو یې خپله نیزه ورته جګه کړه او کښېنستی. مصعب رضی الله تعالی عنه د اسلام خبرې ورته وکړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کوي. راوي د قصې وایي په والله د مخه تر دې چې اسید خبرې وکړي موږ د ده په مخ کې د اسلام نور ولیدی. او بیا نو اسید وویل ما احسن هذا واجمله، دا څونه ښه او ښایسته خبرې دي. نو ول که یو څوک وغواړي چې و دغه دین ته داخل سي څنګه او څه چم کوي؟ دوی ورته وویل غسل وکه، کالي دې پاکه، او بیا د حق شاهدي ادا که، او بیا 2 رکعاته لمونځ وکه. اسید ولاړ سو، غسل یې وکړي، کالي یې پاک کړه، شهادتین یې وویل او 2 رکعاته لمونځ یې وکړي. بیا یې وویل زما تر شا یو سړی دی که ستاسې متابعت وکړي د ده د قومه څخه هیڅوک د ده مخالفت نه کوي، چې هغه سعد ابن معاذ دی او زه به اوس تاسې ته راولېږم. بیا یې خپله نیزه ورسره واخیسته او د سعد پر طرف وررهي سو. سعد ابن معاذ چې د خپله قومه سره د مجلس په ځای کې ناست و او د لرې اسید ولیدی و قوم ته یې وویل په الله سره مې د قسم وي چې په هغه مخ نه دی راغلی کوم چې د دې ځایه ستاسې څخه تلوي. کوم وخت چې اسید و قوم ته ودرېدی سعد ورته ویل څه دې وکړه؟ اسید ویل د خلقو سره مې خبرې وکړې خو ما داسې شی نه پکښې ولیدی چې هغه دې د تشویش وړ او لایق وي. او بیا ما منع کړه چې دلته به نه راځئ. دوی ویل ښه دی، څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې کوو. خو یوه بله بده پیښه ده، اسید وایي خو یوه بله بده پیښه ده، هغه دا چې بنو حارثه راوتلي دي غواړي چې اسعد ابن زراره ووژني، سره د دې چې دوی خبر دي چې هغه ستا د خاله زوی دی. سعد ابن معاذ د دې خبرې په اورېدلو سره په قهر سره راولاړ سو، خپله نیزه یې ورسره واخیسته، د مصعب او اسعد پر طرف ورهي سو. کم وخت چې یې ولیده چې هغه آرام ناست دی او هیڅ نه ده پیښه، پوه سو چې د اسید مقصد دا و چې د دوی خبرې واورم. په دغه وخت کې اسعد و مصعب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو سردار او رئیس درته رارهي دی او تر شا لوی قوم په پسې دی، که دی ستا د دین متابعت وکړي د ده د قوم څخه هیڅوک ستا مخالف. سبحان الله، د الله عز وجل کارونه دي. پته پر داسې ځای خلاصه سوه چې زه په دې نه وم راضي چې د دغې قصې په مابین کې دې دغه پته خلاصه سي، خو دا زما په قدرت نه وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.